بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د هر هغه چا د پاره چې د ګناهو له ناروغیو څخه په تکلیف وي، د هر هغه چا د پاره چې ګناهو او نافرمانیو غرق کړی وي، د هر هغه چا د پاره چې غمو او مشکلاتو ستړی کړی وي، د هر هغه چا د پاره چې غمو او فکرو دروند کړی وي، د هر هغه چا د پاره چې مځکه د خپلې پراخۍ سره پرتنګه سوې وي، د هر هغه چا د پاره چې حقیقي خوشبختي غواړي او پیدا کولی نسي، د هر هغه چا د پاره چې په رزق کې یې تنګي وي، د هر هغه چا د پاره چې زوی غواړي او تر اوسه یې نه وي په نصیب سوی، د هر هغه چا د پاره چې له ډېرو کلو راهیسې ناروغیو ستړی کړی وي، د دغو ټولو څخه په څه شي سره خلاصېدلی سو؟ یا په بل عبارت د دغو ټولو د پاره علاج څه شي دی؟ ورونو او خوندو، د ګناهو او دردو، د مصائبو او مشکلاتو، د غمو او چرتو، د مفلسي او بې اولادۍ علاج استغفار دی. استغفار. الله جل جلاله په سورة نوح کې فرمایي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح عليه السلام وايي: ما خپل قوم ته وویل له خپله ربه بخښنه وغواړئ، بېشکه هغه الله جل جلاله ډېر بخښونکی دی، پر تاسې به ډېر اورېدونکی باران راولیږي او ستاسې سره به په مالو او زامنو سره کومک وکړي او وبه ګرځوي تاسې لره باغونه او وبه ګرځوي تاسې لره د اوبو ولې. یعنی د ایمان او استغفار په برکت د الله جل جلاله په امر وچکالي له منځه ځي او بارانونه اورول کیږي چې د دغو بارانو په واسطه سره فصلونه او باغونه اوبه کیږي، میوې او غلې ډیریږي، حیوانات چاغیږي او د دغه چاغښت په سبب د حیواناتو شیدې او غوړي ډیریږي. همدارنګه د استغفار په برکت د الله جل جلاله په امر هغه ښځې چې اوس د کفر او ګناهو په سبب وچې سوي دي زامن به وزېږوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او ابو داود یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هر هغه څوک چې استغفار ډېر وایي، الله جل جلاله به له هر غم خلاص کی او له هرې تنګۍ او هرو مشکلاتو څخه به د وتلو لار ورته پیدا کړي او له داسې ځایه به رزق ورکړي چې د ده هیڅ په خیال او فکر کې نه وي، د ده په حساب کې به نه وي. دا خو په آیات او حدیث سره ثابته سوه چې د استغفار ویل او د ګناهو څخه توبه کول د بخښنې او مغفرت سبب دی، د بارانو د اورېدلو سبب دی، د فصلو او کښتو د زیاتېدلو سبب دی، د اولاد د پیدا کېدلو سبب دی، د غمو څخه د خلاصېدلو سبب دی، د تکالیفو او مشکلاتو څخه د وتلو سبب دی او د رزق د پراخۍ سبب دی. خو اوس به دا درته ووایم چې استغفار څنګه ویل کیږي. هغه الفاظ چې د استغفار ویلو دپاره د رسول الله
صلی الله علیه و آله وسلم څخه را نقل سوي او روایت سوي دي په لاندې ډول سره دي. اول استغفر الله، دوهم اللهم اغفر لي، دریم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، رواه ابو داود وابن ماجه. څلورم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. پنځم سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. شپږم د سید الاستغفار ویل چې د استغفار په جملو او کلمو کې تر ټولو ښه الفاظ او ښې جملې دي او هغه داسې دي: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سید الاستغفار په باره کې فرمایي: که چا دغه د سید الاستغفار کلمه د ورځې وویل او په هغه سره یقین و او په دغه ورځ د مخه تر ماښام مړ سو، دی د اهل جنت څخه دی. او که چا د شپې وویل او په هغه سره یقین و او تر سهار د مخه مړ سو، دی د جنتیانو څخه دی. دغه لوړ شپږ قسمه الفاظ د استغفار د ویلو دپاره هغه الفاظ دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح احادیثو کې را نقل سوي او روایت سوي دي. او هلته په کتابو کې د استغفار دپاره نور الفاظ هم سته چې په عین دغه معنا سره دي او د هغو د ویلو څخه هم منع نسته، خو ښه او بهتره هغه جملې او الفاظ دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه را نقل سوي وي او په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت هم سته. هغه حالات او اوقات چې په هغو کې د استغفار ویل ښه او مستحب دي: اول پس له هغه څخه چې د عبادت کولو څخه فارغه سې استغفار وایه، ځکه د عبادت په ادا کولو کې زموږ څخه خلل او تقصیر پیښیږي او دغه استغفار د هغه پیښ سوي خلل او تقصیر جبران کوي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله حاجانو ته خطاب کوي، خاصتا د قریشو حاجانو ته، هغه چې تر اسلام د مخه عرفات ته نه تلل او په مزدلفه کې به پاته کېدل، ځکه دوی به ویل چې موږ د حرم خلق یو او تر حرم د باندې نوځو. نو الله جل جلاله ورته فرمایي: ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم، چې دا د سورة البقره 199 نمبر آیات دی. یعنی او بیا د طواف دپاره له هغه ځایه راکښته سئ کوم چې نور خلق له هغه ځایه راکښته کیږي، یعنی له عرفاته، او د الله جل جلاله څخه مغفرت غواړئ. بېشکه چې الله جل جلاله ښه بخښونکی د ګناهو دی او ډېر مهربانه دی. نو په دغه آیات شریف کې مسلمانان د الله جل جلاله له طرفه تر عبادت کولو وروسته د استغفار په ویلو سره امر کړل سوه. دوهم د سهار په وخت کې ډېر استغفار وایه، ځکه الله جل جلاله پر خپلو هغو بندګانو ښه ویلي دي چې په دغه مبارک وخت کې استغفار وایي. الله جل جلاله په سورة آل عمران کې فرمایي: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یعنی هغه متقان چې صبر کوونکي دي او صادقان دي او د الله جل جلاله د حکم تابع دي او خیرات ورکوونکي دي او د شپې په آخر کې د سهار په وخت کې مغفرت غوښتونکي دي. دریم د هر مجلس په پای او آخر کې استغفار وایه. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي: رسول الله
صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک په یوه مجلس کې کښېنستی او په دغه مجلس کې ډېرې ګډې وډې بې مفهومه او په لوړ آواز خبرې وسوې او د مخه تر دې چې دغه څوک د دغه مجلس څخه ولاړ سي دغه دعا یې وویل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك په دغه مجلس کې چې کومې غلطیاوې ځینې پیښې سوې وي هغه به ور وبخښل سي څرنګه چې د استغفار په ویلو سره د مجلس غلطیاوې معافیږي نو د هر مجلس په آخر کې د مخه تر دې چې له دغه مجلسه ولاړ سې استغفار وایه څلرم د مړو یا وفات سوو خلقو دپاره استغفار وایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د مړي د ښخولو څخه فارغه سو نو به د هغه له قبره سره ودرېدی او وبه یې فرمایل استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه ابو داود یعنی د خپل ورور د پاره مو د بخښنې طلب وکئ او د ده دپاره ثبات وغواړئ چې د ملایکو د پوښتنو صحیح او ثابت جواب ووایي د ده څخه اوس پوښتنه کیږي د استغفار ویلو فایدې اول استغفار ویل د الله جل جلاله د امر عملي کول دي دوهم استغفار ویل د رزق د نازلېدلو او ډېرېدلو سبب ګرځي دریم استغفار ویل د جنت د داخلېدلو سبب دی څلرم د استغفار په ویلو سره ګناهونه بخښل کیږي او خطاوې په محوه کیږي پنځم د استغفار ویل پس له مرګه د درجو د لوړېدلو سبب دی شپږم د استغفار په ویلو سره الهي عذاب د مخه د هغه تر واقع کېدلو منع کیږي اووم د استغفار ویل د زړه د پاکۍ سبب ګرځي اتم د استغفار ویل د زوی د زیږولو سبب ګرځي نهم د استغفار په ویلو سره په صحت او قوت کې برکت پیدا کیږي د استغفار ویل یوازې د دغه ذکر سوي شیانو دپاره نه بلکې نورې هم ډېرې فایدې لري د استغفار د ویلو په باره کې د سلف صالح قولونه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي هغه چا لره چې خوشحالي وي چې په خپله عمل نامه کې د استغفار ویل ډېر وویني یا ومومي د لقمان علیه السلام څخه روایت دی چې ده خپل زوی ته وویل زویه الله جل جلاله لره داسې وختونه او ساعتونه سته چې په هغو ساعتو کې د غوښتونکي غوښتنه نه ردوي نو د استغفار ویل ډېر که یعنی ښایي دغه ستا د مغفرت غوښتنه په هغه وخت کې وسي او الله جل جلاله بخښنه درته وکړي ابو موسی رضی الله تعالی عنه وایي زموږ دپاره د الهي عذاب څخه دوه امانه یا دوه ساتونکي وه د هغو څخه یو لاړی چې هغه امان زموږ په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجود و او دوهم امان چې د استغفار ویل دي را سره پاته دی که دا هم لاړی یعنی د استغفار ویل مو هم پرېښول نو هلاک سو د دغې وینا څخه د ابو موسی رضی الله تعالی عنه مقصد هغه آیات شریف و چې الله جل جلاله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي الله جل جلاله داسې نه دی چې دوی ته د عذاب ورکړي او ته دې په دوی کې موجود یې او بیا هم الله جل جلاله په داسې حال کې چې دوی استغفار وایي مغفرت غوښتونکي وي دوی ته عذاب ورکوونکی نه دی نو ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته ویل
زموږ دپاره د الهي عذاب څخه 2 امانه یا 2 ساتونکي موجود وه. د هغو څخه یو لاړی چې هغه امان زموږ په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم موجودیت و، او 2هم امان چې د استغفار ویل دي را سره پاته دی. که دا هم لاړی، یعنی که مو د استغفار ویل هم پرېښول، نو هلاک سو. حسن بصري رحمه الله به ویل ستاسې په کورو کې، ستاسې پر سترخانو، ستاسې په لارو کې، ستاسې په بازارو کې او ستاسې په مجلسو کې د استغفار ویل ډېر کړئ. تاسې نه یاست خبر چې د الله جل جلاله مغفرت کله نازلیږي. قتاده رحمه الله چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی، هغه به ویل دغه قرآن ستاسې مرض او ستاسې دوا درښیي. ستاسې مرض ګناهونه دي او ستاسې دوا استغفار دی. اوس د استغفار د ویلو په باره کې څو قصې واورئ. دغه قصه د کویت په اذاعة القرآن الکریم کې نشر شوه او د قصې خاونده ام یوسف وایي زما د واده 15 کاله کېدل، خو اولاد مې نه کېدی. په دغه موده کې په کویت او د باندې تر کویت په اروپا او نورو ملکو کې و ډېرو ډاکټرانو ته ولاړم، خو بیا هم دغه ټوله موده بې له اولاده را باندې تېره سوه. په آخرنیو وختو کې یوه ورځ و دیني درس ته ولاړم. هلته مې د هغه وعظ کوونکي څخه واورېدل چې د استغفار فضیلتونه او د استغفار ویلو ګټې یې بیانولې. ام یوسف وایي کله چې مې دغه معلومات واورېدل، د هغه وخته څخه مې د استغفار ویل د ځان عادت وګرځول او 6 میاشتې نه سوې تېرې چې حامله سوم، او یوسف مې وزېږاوه چې اوس د عمر په 6 کال کې دی. 2همه قصه، یوه ښځه وایي زه د عمر په 13 کال کې وم چې خاوند یا میړه مې مړ سو، او ما د هغه څخه 5 اولادونه چې لوڼې او زامن وه درلودل. د میړه په مرګ سره مې دنیا پر سترګو تاریکه سوه او دونه مې وژړل چې د خپلو سترګو پر ړندېدلو وبېرېدم. له هره څه څخه ناامیده وم. شاوخوا فکرونه او غمونه راباندې راګرځېدلي وه. زامن مې واړه او کوچني وه. پر دغه سربیره دونه څه مو نه درلودل چې زموږ د کورنۍ خرڅ په پوره سي. نو له هغه لږه ماله چې وفات سوي خاوند مې راپرې ایښی و، په نیولي لاس مې خپله ورځ تېرول. یوه ورځ د دغه ناامیدۍ په حال کې په خپله خونه کې ناسته وم. د فکر د اړولو دپاره مې اذاعة القرآن الکریم چې دیني رادیو ده چالانه کړه. په دغه وخت کې یوه شیخ د استغفار د فضیلت او د هغه د پایدو په باره کې خبرې کولې. د شیخ خبرې مې په دقت سره واورېدې، نو تر دغې ورځې وروسته ما په خپله استغفار ډېر وایه او خپل اولادونه مې هم د استغفار په ویلو سره امر کړه. په والله 6 میاشتې نه وې تېرې سوې چې زموږ پر یوه پخوانۍ مځکه حکومتي نقشه راغله او د هغې مځکې په بدل کې یې په میلیونو مبلغ موږ ته راکړی، او هغه مشر زوی مې د خپلې منطقې په ټولو متعلمینو کې اول نمره سو، او بیا یې ټول قرآن مجید حفظ او په یاد کړی، چې بیا نو د دغه لیاقت په سبب خلقو زما زوی او زموږ کورنۍ ته په ښه سترګه کتل او خلقو مو د حال او احوال پوښتنه هم کول. په دغه ډول سره زموږ کور په خیر او برکت ډک سو. الحمدلله موږ په خوښ او آرام ژوند کې شپې تېرولې، او الله جل جلاله زما ټول اولادونه که زامن و که لوڼې اهل او صالح رالوی کړه، او زما څخه هغه پخواني چرتونه او فکرونه، پریشانۍ او غمونه ټول ولاړل، او د الله جل جلاله په فضل او د استغفار په برکت یوه بختوره ښځه سوم. 3مه قصه، یو نفر وایي هر وخت چې به پر خپله ښځه په قهر سوم
یا به مې د خپلې ښځې سره جنګ وکړي یا زما او د دې په منځ کې به اختلاف او کورنی مشکل پیښ سو، نو به مې له ډېره قهره څخه دا اراده وکړه چې له کوره ووځم. په والله د کور تر دروازې به نه وم تېر سوی چې یو شدید رغبت او میلان به مې په زړه کې پیدا سو چې بیرته کور ته ولاړ سم، خپلې ښځې ته عذر ووایم او راضي یې کړم، او دا کار به مې هم وکړی. څو یو وخت مې دغه حال خپلې ښځې ته ووایه. ښځې مې راته وویل ته پوهېږې چې ولې دغه حال درته پیښیږي؟ ما ویل یا نه پوهېږم، خو ته راته ووایه چې ولې دغه حال راته پیښیږي. ښځې وویل پس له دغه جنګ او جنجاله څخه چې ته د خونې ووځې، زه سمدستي د استغفار په ویلو شروع وکم او تر هغو استغفار وایم تر څو چې ته راځې او ما راضي کوې. څلورمه قصه. د دغې قصې قصه کوونکی وایي د حکومت له طرفه پر ما حکم وسو چې تر یوه کال زیات بندي سم، نو زما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه قول را په یاد سو چې فرمایي هر هغه څوک چې استغفار ډیر وایي الله جل جلاله به له هر غم خلاص کړي او له هرې تنګیه او مشکلاتو څخه به د وتلو لار ورته پیدا کړي او له داسې ځایه به رزق ورکړي چې د ده به هیڅ په خیال او فکر کې نه وي، د ده په حساب کې به نه ورګرځي. رواه احمد. نو په یوه ورځ کې مې په زرو واره استغفار وایه. پس له 2 میاشتې د بندیخانې مسؤلو کسانو زه ور وغوښتم او ویل ستا د بند موده پوره سوه او تا ته عفوه راغله. دی وایي پس له هغه چې له بندیخانې راووتم یوه د خیر سړي ور وغوښتم او راته ویې ویل زه خبر سوم چې ته بندي سوی یې او مادي یا اقتصادي وضع دې هم خرابه ده، نو دغه 10,000 ریاله واخله او خپل ضروریات په پوره که. پس له څه مودې یې بیا ور وغوښتم او په هغه اندازه مبلغ یې بیا راکړی. الله جل جلاله د دغه استغفار ویلو په سبب دغه صالح سړی راته مسخره کړی. په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شیطان و الله جل جلاله ته وویل یا رب ستا په عزت سره دې زما قسم وي زه به ستا بندګان تر څو چې د دوی ارواحونه د دوی په بدنو کې وي پرې نږدم چې ګمراه او سرکشه نه کړم. رب عز وجل وفرمایل زما په عزت او جلال سره قسم وي تر څو چې دوی زما څخه د بخښنې طلب کوي زه به بخښنه ورته کوم. سبحان الله. آیا بې له الله جل جلاله بل اله سته چې ګناهکارانو ته دې دغسې له مهربانیه ډکه وعده ورکړي؟ آیا بې له الله جل جلاله بل اله سته چې پر خپلو قاصرو او ګناهکارو بندګانو دې دونه فضل او کرم ولري؟ هغه حدیث قدسي چې امام مسلم او امام احمد یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي ډېر عجب حدیث او له مهربانیه ډک حدیث شریف دی. ښه ورته متوجه سئ. ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه حدیث روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د الله جل جلاله څخه روایتوي. دغسې حدیث ته حدیث قدسي ویل کیږي. الله جل جلاله فرمایي ای زما بندګانو ما پر خپل ځان ظلم حرام کړی دی او ستاسې په منځ کې مې هم ظلم حرام ګرځولی دی، نو یو د بله ظلم مه سره کوئ. ای زما بندګانو ستاسې ټولو څخه لار ورکه ده بې له هغو کسانو څخه چې ما هدایت ورته کړی دی، نو زما څخه د هدایت غوښتنه کوئ چې هدایت درته وکړم. ای زما بندګانو تاسې ټوله وږي یاست بې له هغو کسانو چې ما خواړه ورکړي دي، نو زما څخه د خوړو غوښتنه کوئ چې خواړه درکم. ای زما بندګانو تاسې ټوله لڅ یاست بې له هغو کسانو چې ما لباس په اغوستی دی، نو زما څخه د لباس غوښتنه کوئ چې لباس درکم. ای زما بندګانو
تاسې د شپې او ورځې خطاوزئ، ګناهونه در څخه کیږي او زه ټول ګناهونه بخښم، نو زما څخه د بخښنې غوښتنه کوئ چې بخښنه درته وکړم. ای زما بندګانو، تاسې زما ضرر ته نسئ رسېدلی چې ما ته ضرر را ورسوئ، او تاسې زما نفع ته نسئ رسېدلی چې ما ته نفع را ورسوئ. خو دا د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره، او هیڅ بشر هغه مقام ته نسي رسېدلی چې الله جل جلاله ته دې نفع یا ضرر ورسوي. نو الله جل جلاله فرمایي ای زما بندګانو، که ستاسې اول او آخر او ستاسې انس او جن د یوه ډېر متقي سړي پر زړه سي، دغه کار به زما په ملک او پاچهي کې هیڅ شی زیات نه کړي. ای زما بندګانو، که ستاسې اول او آخر او ستاسې انس او جن د یوه ډېر فاجر سړي پر زړه سي، دغه کار به زما په ملک او پاچهي کې هیڅ شی لږ یا کم نه کړي. یعنی که د دنیا د شروع څخه د قیامت تر ورځې ټول انسانان او پیرانان ښه او صالح خلق سي، ما ته یې هیڅ نفع او مصلحت نه را رسیږي. او که د دنیا د شروع څخه د قیامت تر ورځې ټول انسانان او پیرانان فاجران او ګناهکاران سي، ما ته یې هیڅ ضرر نه را رسیږي. ای زما بندګانو، که ستاسې اول او آخر او ستاسې انسانان او پیرانان ټول پر یوه میدان ودرېږي او زما څخه خپل ضروریات وغواړي، او زه هم هر یوه ته د ده غوښتنه ورکړم، دغه ورکړه به د هغه څه څخه چې زما سره دي یا زما سره موجود دي هیڅ شی کم یا لږ نه کړي، مګر دونه به کم او لږ کړي لکه ستن چې د دریاب په اوبو ننه ایستل سي. دغه ستن چې د دریاب څخه راپورته کړې، د دریاب څونه اوبه به یې لږ کړي یا کمې کړي وي. ای زما بندګانو، په تحقیق دغه ستاسې عملونه دي چې زه یې تاسې ته در حسابم یا یې ستاسې دپاره در ساتم، او بیا د هغه بدله در کوم. که چا ښه بدله حاصله کړه، د الله جل جلاله حمد ووایي. که چا ته بده بدله ورکول سوه، بل څوک دې نه ملامتوي بې له خپله ځانه. رواه مسلم و احمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم ورونو، په دغه پیته کې قسم قسم مضمونونه سره یو ځای سوي دي، او دا چې یو مضمون د بل مضمون سره کم ربط او ارتباط نه لري، نو ځکه هر مضمون د حمد په ویلو سره د هغه بل څخه جلا کوم. د نوي مولود احکام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. اولاد درلودل داسې الهي نعمت دی چې د شکر ادا کول غواړي، او د دغه لوی نعمت د شکر د ادا کولو د جملې څخه یو هم دا دی چې د هغو احکامو متابعت وسي چې اسلامي قانون د نوي مولود دپاره ایښي یا مقرره کړي دي. تاسې ته معلومه ده چې اسلام هیڅ داسې د خیر او منفعت کار نه دی پرې ایښی چې موږ ته دې د هغه کار لارښوونه نه وي کړې. نو اوس تا ته د اسلامي شریعت په رڼا کې د نوي مولود احکام د دې دپاره وړاندې کوم چې ته یې د خپل کوچني تر زیږېدلو وروسته عملي کړې، او الله جل جلاله دې دغه نوی زیږېدلی کوچنی ستا او د امت مسلمه دپاره نیک او مبارک کړي. پر هغه چا چې نوی کوچنی یې پیدا سي، زیری کول او هغه ته مبارکي ویل ښه او مستحب کار دی، ځکه چې الله جل جلاله خپل بنده او رسول ابراهیم علیه السلام ته په اولاد سره زیری ورکړی دی، او فرمایي فبشرناه بغلام حلیم، چې دا د سورة الصافات 101 نمبر آیات دی.
یعنی بیا نو موږ پر ابراهیم علیه السلام د داسې کوچني زیری وکړي چې د ډېر تحمل خاوند به وي، چې هغه هلک یا کوچنی اسماعیل علیه السلام دی. او ښه کار دا دی چې د نوي پیدا سوي کوچني و پلار ته په داسې الفاظو سره مبارکي ورکول سي چې پلار یې په هغه الفاظو خوشحاله کیږي او کوچني ته د دین او دنیا له لحاظه ګټور وي. یوه سړي د حسن بصري رضی الله تعالی عنه په حضور بل سړي ته د هغه د نوي کوچني د پیدا کېدلو په سبب د مبارکۍ پر قسم وویل: د فارس یعنی د جنگي پهلوان مبارکي درته وایم. حسن بصري رضی الله تعالی عنه وویل: ښایي دغه هلک فارس نه وي، ممکن دکاندار یا د اوښانو ساربان وي، مګر داسې ورته ووایه: الله جل جلاله لره دې شکر وي او تا لره دې په دغه هلک کې برکت وي، الله دې ځوان کړي او د ده نیکۍ دې ستا په نصیب سي. ایوب رحمه الله چې به چاته د هغه د نوي زیږېدلي کوچني مبارکي ویل، نو به یې ورته وویل: الله جل جلاله دې پر تا او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر امت نیکمرغه کړي. ورونو، د نوي کوچني تحنیک مستحب کار دی. تحنیک دا دی چې د پیدا کېدلو په شروع کې د نوي پیدا سوي کوچني په خوله کې د خرما یوه ټوټه یا عسل ورکښېږدي، خو دغه ایښول په یوه خاصه طریقه سره کیږي چې په تالو پورې یې ورموښلوي او کوچنی یې په کراره سره زبېښي. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرو نوو پیدا سوو ماشومانو سره دغه کار کړی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي: د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي: زما یو کوچنی زوی پیدا سو، نو مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابراهیم نوم پر کښېښاوه او په خوله کې یې د خرما ټوټه ورکښېښول او د برکت دعا یې ورته وکړه او بیرته یې ماته راکړی. د نوي مولود په راسته غوږ کې اذان کول او په چپه غوږ کې اقامت کول سنت کار دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې کړي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي د ابو رافع رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي: ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې د حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما په غوږ کې یې هغه وخت اذان وکړي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وزېږاوه. د نوي مولود په چپه غوږ کې د اقامت کولو په باره کې حدیث شریف راغلی دی چې علمای کرام هغه حدیث ضعیفه بولي، خو بیا هم په هغه حدیث سره د سلف صالح ځینو کسانو لکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله او نورو عمل کړی دی. همدارنګه د نوي مولود دپاره عقیقه کول سنت دی. عقیقه و هغه پسه یا پسو ته ویل کیږي چې د کوچني د زیږېدلو په مناسبت حلالیږي. د نارینه کوچني د زیږېدلو په شکرانه او خوشحالي کې 2 پسونه حلالیږي او د نجلۍ د زیږېدلو په شکرانه کې 1 پسه حلالیږي، ځکه د ام کرز رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې وایي: دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د عقیقې په باره کې پوښتنه وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: عن الغلام شاتان وعن الجاریة واحدة، رواه ابو داود والترمذي. یعنی د هلک څخه 2 پسونه دي او د نجلۍ څخه 1 پسه دی. او د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، رواه الترمذي وابو داود والنسائي. یعنی هر کوچنی چې پیدا سي هغه په خپل عقیقه پورې ګرو یا محبوس دی
چې د ده له طرفه څخه به د زیږېدلو په 8مه ورځ حلالیږي او په دغه ورځ به نوم پر ایښول کیږي او په دغه ورځ به یې سر خرول کیږي. د کوچني سنتېدل د انساني فطرت څخه دي او دغه سنتېدل د هلک دپاره د لوازمو او واجباتو څخه دي، ځکه دغه سنتېدل په هغه پاکي او طهارت پورې هم تعلق لري چې د لمانځه دپاره شرط او فرض ده. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: 5 من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم. يعني 5 شیان د انساني فطرت څخه دي چې هغه 5 کارونه سنتېدل او د هغو وریښتانو ایسته کول دي چې د عورت پر شاوخوا یا په بل عبارت تر نامه لاندې وي، او د بغلو د وریښتانو کښل یا شکول دي، او د نوکانو پرې کول دي، او د بریتو کوچني کول دي. دغو 5 کارو ته ښه متوجه سئ. هر څوک که دغه 5 کارونه نه کوي، هغه د بشري او انساني فطرت، د الهي او اسلامي احکامو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونو څخه مخالفت کوي، چې د هغو 5 کارو تفصیل په لاندې ډول سره دی. اول، الله جل جلاله موږ مسلمانان امر کړي یو چې باید سنت کړل سو، یا پلرونه باید خپل اولادونه سنت کړي. کم څوک چې دغه کار نه کوي، هغه ناسنته څوک یا د هغه اولاد اول د هغه صفایي او پاکي څخه لرې وي چې د بشریت او انسانیت تقاضا ده. همدارنګه په ناسنته کسانو او د هغو په ښځو کې د هغو میکروبو په سبب چې تر دغه پوست لاندې پټ وي او پرورش کوي مرضونه پیدا کیږي. خاصتا دغه نه سنتېدل په ښځو کې د رحم ناروغي او سرطان په وجود راوړي. دوهم، الله جل جلاله نارینه او ښځې د هغو وریښتانو په خرولو یا ایسته کولو امر کړي دي کم چې د عورت پر شاوخوا او تر نامه لاندې دي. سبحان الله. تاسې الهي حکمت ته متوجه یاست؟ تاسې پوهیږئ چې اوس نه بلکې د پخوا څخه ډېر انسانان داسې دي چې یوازې د باندني مظهر د نظافت او ښایست مراعت کوي، او دننه چې هر څه وي هغه دې وي. نو الله جل جلاله پر دغه ځای وریښتان پیدا کړه او بیا یې انسانان د دغو وریښتانو په خرولو یا ایسته کولو د دې دپاره مکلف کړل چې د دغه ځای پاکي او نظافت همیشه وساتل سي. که دلته وریښتان نه وای یا خو وریښتان وای، مګر موږ د هغو وریښتانو په ایسته کولو سره نه وای امر کړل سوي، نو موږ انسانان به هیڅکله د دغه ځای د پاکولو په فکر کې هم نه وای. حال دا چې دغه ځای د بدن هغه حصه ده چې دلته د فضله موادو مخرجونه موجود دي او په دغه حصه کې میکروبونه سره یو ځای کیږي، نو خود له دغو میکروبو څخه به و انسانانو ته ډېرې هلاکوونکې ناروغۍ پیښېدلی. مګر څرنګه چې اسلامي دین موږ د دغه ځای د وریښتانو په خرولو یا ایسته کولو سره امر کړي یو، نو خود په دغه خرولو یا ایسته کولو سره د دغه ځای صفایي او نظافت په پوره ډول سره کیږي او د هغو میکروبو څخه خلاصیږو چې زموږ د رنګارنګ ناروغیو سبب ګرځي. همدارنګه اسلامي شریعت د دغو وریښتانو د ایسته کولو دپاره وخت او موده هم راته ټاکلي دي. اول باید دغه تر نامه لاندې وریښتان په 1 هفته کې او د جمعې په ورځ ایسته کړل سي. که په هفته کې نه وي، باید په 15 ورځو کې ایسته کړل سي، او که یې څوک تر 40 ورځو زیات وځنډوي ګناهکاره دی. اوس پوه سواست چې اسلامي شریعت څونه د انسانانو د صحت او سلامتیا د نظافت او پاکۍ مراعت کړی دی. خو بدبختانه نن ورځ په مسلمانانو کې یا د مسلمانانو په ځوانانو کې که نارینه وي که ښځې ډېر داسې ظاهر پرسته کسان سته چې د سر او د ژیرې د وریښتانو یا په بل عبارت
د ظاهري شکل یا ظاهري وریښتانو چې خلک یې ویني د جوړولو او سنبالولو غم هره ورځ خوري، خو د هغو وریښتانو چې تر نامه لاندې دي او خلک یې نه ویني وخرولو یا ایسته کولو ته هیڅ توجه نه لري، بلکې په میاشتو او کلو لاس نه وروړي. نو دغه کسان د انسانیت له فطرته مخالف او د شریعت د اوامرو څخه بې پروا دي چې دغه کار د دوی د صحت او آخرت دپاره مضر او تاواني دی او په دغه بې پروایي سره ګناهکاره هم دي. څوک به وایي ته څه خبر یې چې ځینې کسان د دغه ځای د صفایي په باره کې بې پروا دي. د دغې پوښتنې په جواب کې وایم چې د جراحۍ د یوه ډاکټر سره مې پیژندل او هغه به د خپلو سترګو لیدلی حال چې دی به یې ځورولی هم و راته وایه چې نن مې د یوه داسې وطنداره اپریشن یا عملیات وکړل چې په کلو یې تر نامه لاندې وریښتان نه خرولي وه او نه یې ایسته کړي وه. نور څه به نه وایم. دریم، همدارنګه د بغل د وریښتانو کښل یا شکول د انساني فطرت څخه دي او الله جل جلاله موږ د بغل د وریښتانو په کښلو یا خرولو سره امر کړي یو. څرنګه چې د انسان بغل هم داسې ځای دی چې هلته خولې او میکروبونه سره یو ځای کیږي او د هغه ځای د شوړېدلو او خرابېدلو امکانات ډېر شته. نو الله جل جلاله په دغه ځای کې د دې دپاره وریښتان راشنه کړل چې دغه ځای ونه شوړېږي او بیا یې د نظافت او پاکۍ دپاره د دغو وریښتانو په کښلو سره امر کړو. مګر د بغل د وریښتانو په باره کې د خرولو پر ځای ولې کښل یا شکول وویل سوه؟ ځکه په خرولو سره د بغل وریښتان قوي کیږي او د بغل بدبویي په زیاتیږي. نو د بدبویي د ورکېدلو دپاره ښه کار دا دی چې دغه وریښتان وکښل سي. څلورم، د نوکانو پرې کول هم د انساني فطرت څخه دي. نو الله جل جلاله موږ د نوکانو په پرې کولو سره امر کړي یو. څرنګه چې انسان په خپلو ډیرو کارو کې د ګوتو څخه کار اخلي، نو د دې دپاره چې دغه ګوتې قوي او طاقتورې وي، الله جل جلاله په خپل حکمت او قدرت سره د انسان د ګوتو په سرو کې د ګوتو د قوت او طاقت دپاره د شا له طرفه نوکان ورکړل. اوس نو که دغه نوکان لکه غاښونه کلک، ثابت او پر یوه حال وای، نو که یو نوک مات سوی یا کوټل سوی وای، هغه ګوته بې له قوت او طاقته پاته کېدل. مګر الله جل جلاله دغه نوکان داسې جوړ او خلق کړل لکه وریښتان چې نمو او پرورشت کوي او په عین وخت کې نرم هم دي. او بیا یې موږ د دغو لوی سوو نوکانو په پرې کولو سره امر کړو. دا ځکه که نوکان بې له پرې کولو پاته سي، نو په هغو ځایو کې چې تر نوکانو لاندې دي یا په بل عبارت د نوک او اورۍ ترمنځ میکروبونه وده او پرورشت کوي. او تاسې ته معلومه ده چې ګوته یا ګوتې هغه اعضا دي چې همیشه د خوړو او خولې سره په تماس کې وي. نو دغه تر نوکانو لاندې میکروبونه د دغو ګوتو په واسطه د انسان خولې او نور بدن ته نقلېدل. نو ځکه اسلام او انساني فطرت موږ امر کړي یو چې نوکان ولویېدلو یا غټېدلو ته پرې نږدو او په مناسبو وختو کې یې پرې کړو. که څوک نوکان لویوي، هغه د اسلام او انساني فطرت څخه مخالفت کوي او ځان د درندګانو یا څیرونکو حیواناتو و جملې ته ورداخلوي. پنځم، د بریتو دونه کوچني کول چې وخرولو ته نږدې وي. دا کار هم د انساني فطرت څخه دی. الله جل جلاله موږ د بریتو په کوچني کولو امر کړي یو. زما په ناقص فکر د بریتو د خلقت سبب دا دی چې د پزې څخه مایع مواد او د نوره مخه څخه خولې د دې څخه منع کړي چې و خولې ته دې داخلي سي. دا هر چاته معلومه ده چې د لویو او اوږدو وریښتانو په بیخو کې د میکروبو د یو ځای کېدلو او جمع کېدلو امکانات شته. که دغه بریتونه لوی او اوږده وي، نو په خپله بریتونه د میکروبو دپاره ځالګۍ جوړیږي او د بریتو وریښتان هغه وریښتان دي چې پر خوله سربیره دي. نو که په دغو وریښتانو کې میکروب ځای ونیسي،
دغه میکروبونه ډیر ژر له دغه ځایه د انسان خولې ته تلای او نقلېدلی سي. نو ځکه دغه د برېتو وریښتان باید کوچني او کوتاه وي چې نور مایعات د خولې څخه منع کړي او په خپله برېتونه د میکروبو دپاره د پرورښت ځای هم نسي. والله اعلم. دا معلومه او ښکاره خبره ده چې د دغو 5 فطرتي شیانو د خلقت او بیا د هغو د نظافت په باره کې چې څه ولیکل سوه یا وویل سوه، یوازې دغه ویل سوي سببونه د الهي حکمتو حصر او حقیقت نه دی چې په دغو الهي اوامرو کې فقط دغه ګټې او مصلحتونه چې دا وویل سوه پراته دي، بلکې دا زما د ناقص فکر، ناقص استخراج او ناقصه نتیجه اخیستل وه. خو په حقیقت کې د الله جل جلاله حکمتونه نه انتها لري او نه چاته په پوره ډول سره معلومېدلی سي. د کوچني د سر خرول او د هغه د وریښتانو په وزن صدقه ورکول او نوم پر ایښول. د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى لطفا فتا واړو.